قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت هم بخیر. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ژمي موسم رانږدې کېدل او د خلکو ستونزې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راروان ژمي کې میلیونونه افغانان له شدیدو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې لاریونونه. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د افغان کډوالو په تړاو د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې بې بنسټه وبللې. په پنجشیر کې د القاعده شبکې د پوځي مرکزونو جوړېدل. طالبانو د دشتک سیمو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی. او په سوریه کې کړکېچ. عراقچي وایي په حلب کې وروستي خوځښتونه د اسرائیل او امریکا د طرحې برخه ده. بشپړ خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د ژمي موسم پر رسیدو سره په افغانستان کې میلیونونه انسانان له شدیدو ستونزو سره مخامخ دي او له هرو څلورو کورنیو یې د کافي خوړو توکو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې ورځ په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک د مبارزې په حال کې دي. نوموړي بنسټ زیاته کړې چې د راتلونکو شپږو میاشتو په موخه له ډېرو زیانمنو کورنیو سره د مرستو په ګډون د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره 680 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې د خوړو نړیوال پروګرام وکړای شول څو د روان کال په لومړۍ نیمایي کې هره میاشت 1 میلیون کسانو ته د خوړو توکو لاسرسی پیدا کړي او 11 میلیونه نور اړمن کسان له دې مرستو بیا هم بې برخې پاتې شوي دي. د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بېوزله کورنیو اقتصادي وضعیت ناوړه شوی دی. پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو څه باندې 3 کاله تېرېږي، خو د دغې ډلې د ادعا پر خلاف ورځ تر بلې لوږه او بیکاري د ډېرېدو په حال کې ده. تېره ورځ هم د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې روان کال یې په افغانستان کې له 10.5 میلیونه کسانو سره نغدي او خوراکي مرستې کړي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د افغان کډوالو په هکله د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اندېښنه ښودلې ده. نوموړي سفارت د شنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د عمران خان پلویانو په لاریونونو کې د افغان کډوالو د ګډون په تړاو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وروستۍ بې بنسټه څرګندونې وضعیت لا ډېر پیچلی کوي. دغه سفارت همداراز ټینګار کړی چې افغان کډوال د پاکستان په سیاسي بهیرونو کې ښکېل نه دي او بې بنسټه څرګندونې د هغوی د ځورونې لامل کیږي. څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستیو لاریونونو پر مهال ویلي و چې د عمران خان پلویان افغانان دي او په اسلام آباد کې د لاریون حق نه لري. نوموړي همداراز یادونه کړې وه چې د نوي زیږدیز کال له پیل وروسته به افغان کډوال له قانوني جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو په دغه هېواد کې د وروستیو ناقراریو په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو پاملرنه غوښتې. د پنجشیر سیمه ییزې سرچینې وایي چې طالبانو د القاعدې جنګیالیو لپاره د پوځي مرکزونو د جوړېدو په موخه په عنابه ولسوالۍ کې د استوګنې د یو شمېر کورونو د تخلیې امر کړی دی. سرچینې اشته ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دشتک سیمې اوسیدونکو ته امر کړی چې له خپلو کورونو ووځي. د سرچینو په وینا طالبانو دا اقدام ځکه کړی چې د عنابه ولسوالۍ په دشتک کلي کې د القاعدې ډلې لپاره څو پوځي اډې جوړې کړي دي. د دې ترڅنګ طالبانو په دې سیمه کې د لوبغالي، کتابتون او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم د روان کال تر پایه د ودانیو د تخلیې ضرب الاجل ټاکلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په تلې میاشت کې ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو د مخالفو خوځښتونو او جبهاتو په حواله راپور ورکړی و چې القاعده په پنجشیر کې 9 روزنیز مرکزونه او د مهماتو ډیپوګانې جوړې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په سوریه کې د یاغیانو وروستي خوځښتونه د لویدیځې اسیا سیمې د نامنه کېدو لپاره د اسرائیل او امریکا د طرحې یوه برخه ګڼلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځ په یو خپاره کړي بیان کې د عراقچي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو خبر ورکړی دی. نوموړي وزارت زیاته کړې چې دواړه لوري د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې د اړینو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په ځانګړې توګه په سوریه کې د وروستیو تحولاتو په تړاو غږېدلي دي.
د بیان پر بنسټ دواړو لورو د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه خپل قوي ملاتړ ښودلی دی. بلخوا عراقچي دا یوه خطرناکه توطیه بللې او د ایران، روسیې او د سیمې هیوادونو په تیره بیا د سوریې د ګاونډیانو ترمنځ یې د لا ډېرې هوښیارۍ او همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حیات تحریر شام په نوم د سوریې دولت د مخالف اسلام پالې ډلې جنګیالیو د تېرې اونۍ چهارشنبې ورځ راهیسې د دولت تر واک لاندې سیمو کې ناڅاپي بریدونه پیل کړي او د حلب ښار ځینې برخې یې نیولې دي. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. د ملتیا مو مننه.